ته د رحمت سمبول او د انسانیت معراج یې. د سپیرو غرونو، شګلنو دښتو او وچو ناونو په منځ کې د اخلاقي معیارونو په نوم هېڅ هم نه و. کېږدۍ په کېږدۍ د میکدو، ساقي او کړنګېدلو جامونو راج و. د بدلمنو ښځو په کېږدیو او خیمو به سرې جنډې رپېدلې. ځینو خاوندانو به خپلې ښځې یارانو کره د یوې شپې او یا حتی یوې هفتې لپاره لیږلې رالېږلې. د عربو ټاپووزمې په ختیځ کې فارس، په شمال کې روم او په لویدیځ کې د حبشو واکمني ټینګه وه. خو عربان د جهل، فقر او لږې تورې بلا په خپلې غېږ کې نیولي وو او هېڅ نظام او سیستم د نوم سره اشنا هم نه وو. د خلیل په سپینه ږیره او د ذبیح په تنکیو لاسونو جوړه کعبه، دغه د توحید خونه د هبل په ګډون له لسګونو بتانو څخه ډکه وه. ګوټ په ګوټ بتکدې وې او وړو وړو ډبرینو خدای ګوټو ته به سجدې کېدلې او د هغوی په نومونو به نذرانې منل کېدلې. کونډې به د حیواناتو په څېر په میراث کې اخیستل کېدلې او میرمنې به د حیض او نفاس په شپو ورځو کې له کورونو د باندې شړل کېدلې او په پنغالو کې به ساتل کېدلې. د انساني تاریخ تر ټولو ستر د جاهلیت هغه تورو وزرو همدلته دمه لګولې وه او ځینو بدبختو او ترمخو پلرونو به خپلې تازه، ښکلې او ګلالۍ زیږېدلې لوڼې ژوندۍ په خاورو کې ښخولې. د زمانې په همدې خوړین، زبېښلي او بدرنګه پیر کې چې د حضرت مسیح د پیدایښت 501 کال د اپریل 22 او د دوشنبې ورځ وه، د بني هاشمو په قبیله کې یو ماشوم وزېږېد. داسې ماشوم چې پلار یې لا پخوا وفات شوی و. چې کله 6 کلن شو نو مور یې هم په حق ورسېدله. چې 12 کلن شو د نیکه له سوري هم محروم شو او د ترونو اسرې ته پاتې شو. چې 25 کلن شو واده یې وکړ او سیاحت او تجارت ته یې مخه کړه. خو کله چې 40 کلن شو نو د حرا د سمڅې دننه یې د جبرائیل له خولې داسې ملکوتي غږ واورېد چې خولې یې ورباندې راماتې کړې. د لیک، معرفت او وحدانیت دغه لومړني فرمان د یو ناغېړه قوم تقدیر بدل کړ او په قبیلو ویشل شوي ولسونه یې د یوې عقیدې، یو بیرغ، یو قانون او یو حکومت لاندې راټول کړل. عربانو نوی هویت ترلاسه کړ او پراخه بشري پرګنې د غلامۍ، بدمرغۍ او نیستۍ څخه د بادارۍ، واکمنۍ او بیدارۍ لیکې ته سیخه او سیده شوې. په پیل کې د قریشو سرتنبه او سرکښو مشرانو ته دا د منلو وړ نه وه. نو دی د شیب ابي طالب په ناو کې 3 کاله محاصره کړ. راشه درشه یې ورسره بنده کړه، مړی ژوندی یې ورسره پرېښود او حتی دی بیا وروسته مجبور شو دې ته اړ شو چې خپله لور د ځینو نږدې یارانو سره د سور سمندرګي بلې غاړې تورې افریقې ته د نجاشي پناه ته واستوي. د طایف لیونو پرې د لیوني ګمان وکړ او په ډبرو یې وویشت او پښې ورله په وینو رنګ رنګ کړې. خو هغه نه پښیمانه شو نه ستومانه.
نه یې دعوت پرېښود او نه له خپل هوډ څخه یې وولش په شا شو. هغه پخپله نالوستی او امي و، خو له چا یې صدیق جوړ کړل، له چا فاروق، له چا عثمان، له چا علي او له چا خالد بن ولید. دوی ټول اوس د تاریخ منلي او د زمان ښاغلي دي. مازې د څو کلونو په موده کې داسې امت رامنځته شو چې د کاشغر منارې، د بخارا ګنبزې، د بغداد کتابخانې، د دمشق محرابونه او د اندلس د قرطبي او غرناطي دغه لوی لوی قصرونه د دغه وخت او د دغه دین او اسلام د مدنیت او د ثقافت ژوندي شاهدان دي. یو داسې امت یې جوړ کړ چې د میرمنو مقام او د بوډاګانو احترام پکې د عبادت برخه وګرځېدله. فرمان صادر شو چې هیڅوک به په جنگ کې ونه نه قطع کوي. بوډا، میرمن او ماشوم له به څوک لاس نه وروړي. د هر چا دین، کلتور، عنعنه، ژبه، سر، مال دا به ټول خوندي وي. په داسې حال کې چې ډېر غټ غټ صحابه ورته پسخېدل، د هجرت په 8م کال چې کله مکه فتح شوه، نو د اپارتاید او د تبعیض د فکر په خلاف د یو تور حبشي ته امر وکړ چې د کعبې بام ته وخیژي، هلته اذان وکړي او د انتم الطلقاء، تاسو ټول آزاد یاستئ، فرمان صادر کړي. دلته په دې اعلان سره د وښودله چې په دې دین کې کمزوری له زورور سره، سپین له تور سره او هسمن له نسمن سره یو برابر دی. د حجة الوداع په ورځ د عرفات په غونډۍ په داسې حال کې چې 1,10,000 اصحاب یې خوا و شا داسې غلي ناست وو چې د ځینو په سرونو مرغۍ کېناستلې و دوی به نه ښورېدل. په دغسې یو لویه ټولنه کې اعلان وکړه چې او خلکو، تاسو ټول د آدم نه پیدا یاست او آدم له خاورې او له خټې څخه. عرب په عجم هیڅ برتري نه لري. تاسو ټول برابر یاست مګر دا چې څوک ښه تقوا او ښه انسانیت او اخلاق ولري. بیا یې وویل چې او خلکو، له خدایه وډارېږئ، له الله وډارېږئ چې تاسو په خپلو میرمنو باندې او هغه څوک چې ستاسو ماتحت دي په هغوی رحم وکئ او له هغوی سره انصاف وکئ. د ښځو د حقوقو ناره اول ځل د عرفات په غونډۍ هملته جګه شوله. کله چې معاذ د خپل بل ملګري سره یمن ته لېږنو ورته وویل چې بشره ولا تنفره، تاسو خلکو ته زیري ورکئ، ښې خبرې، نرمې خبرې وکئ، یو بل سره اشتي او پخلاینه وکئ. ولا تنفره، یو له بل نه کرکه مه کوئ، کرکه مه زېږوئ، له کرکې کرکه وکئ او په نفرت پښې کېږدئ. هغه داسې یو میړه و چې خپلې مېرمنې عایشې ته وویل چې د دیوال تر شا خپله اوږه یا ګونډه یې ښکته کړه چې په هغې ودرېږي تر څو د غشو د سیالۍ سیل وکړي. داسې یو پلار و چې کله فاطمه واده شوه او د واده نه وروسته څو ورځې بعد کور ته یې راغله، دی ورته پاڅېد، خپل څادر یې ورته وغوړولو او حتی ځینې تاریخونه لیکلي دي چې د هغې لاس یې ښکل کړ. هداسې پلار و. له همدې ځایه د آیرلنډ یو ډېر مشهور مستشرق هربرټ وایل په خپل کتاب ستر ښوونکي کې داسې لیکي: محمد خپل اسلامي امت ته عربي ټولنه له وهمونو او ګمانونو څخه د حقیقت په لور او له بت پرستۍ څخه د خدای پرستۍ خواته راوبلله او یوه جاهله ټولنه یې د مدنیت او سړیتوب په لار روانه کړه. دا دغه کوټ یا دغه خبره وه. دا داسې انسان و چې له جنګ څخه یې سوله غوره ګڼله او همیشه یې له یارانو سره یاري او مشوره کوله. رښتیا، حیا، موسکا او میلمستیا یې
د شخصیت څرګنده نښه او د ده د کرکټر نمونې وي او بیلګې وي. د چا توهین، اسراف او له افراط څخه یې کرکه کول او هغه نه کولو، بلکې هغه حرام او ناروا ګڼل. ډېر کله به د ده له کوره د ده له نغري څخه لوګی نه پورته کېده چې د ده اقتصادي حالت په ګوته کوي، او چې کله وفات شو نو په کور کې نه درهم پرېښي وو، نه هم دینار، او نه یې هم څوک ولی عهد وټاکه. یا رسول الله، نن ستا د پیدایښت 1495 ډېره مبارکه کلیزه ده، خو ستا امت د 83 ډلو په ځای له 300 نه زیاتو ګروپونو، ډلو او ټپلو ویشل شوی دی، او د جهل او ځانځانۍ او د ورور وژنې د خړ سیلاب د زک په شان لهو دی. دا امت نن په نړیوال سټیج کې دوه توتي اهمیت هم نه لري، ځکه چې دوی په خپلو منځونو کې جګړې کوي، یو په بل باندې د کفر او منافقت ټاپې وهي. ستا یو وارث راپاڅي د بل وارث په ضد جنتي فتوا ورکړي. نو ځکه خو زموږ نن ماشوم مو په مکتب کې، ناوې مو په ډولۍ کې، او امام مو په منبر کې او محراب کې خوندې نه دی، بلکې په خپلو وینو کې لت پت دی. یا رسول الله، د څو متعصبو کرکجنو په لاس د کارتونونو او انځورونو رسمول ستا مقام ته هیڅ ضرر نشي رسولی، ځکه ته سید الخلق یې، ته د رحمت سمبول یې، ته د تسل ډیوه یې او د هیلو څرک. ته به تر قیامته د خپلو امتیانو په زړونو کې اوسې. ستا کورونه دلته دي، ستا کورونه دلته دي، ځکه چې ته د انسانیت، اعتدال، مینې او سولې رسول یې. فصلوات الله وسلامه علیک یا محمد رسول الله یا محمد بن عبدالله. ستا یو ګناهګار امتی او ستا د لارې لاروی، ملک زی، کالیفورنیا.